د ملي بیرغ په اړه د ذبیح الله مجاهد تازه اعلان ته د خلکو مثبت غبرګونونه. ذبیح الله مجاهد وایي کیدای شي د افغانستان درې رنګه بیرغ د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. ذبیح الله مجاهد دا خبره له یو شمېر رسنۍ سره مرکه کې کړې ده. د پژواک خبریال رقیب سایل لیکلي ذبیح الله مجاهد پژواک سره ځانګړې مرکه کې کیدای شي د افغانستان درې رنګه بیرغ د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. هغه وایي چې مرکه به ژر خپره شي. د ملي بیرغ پر ځای پاتې کېدنې سره به د میلیونونو خلکو زړونه هم وګټل شي او ترڅنګ به سپین بیرغ ته هم د ملي بیرغ په څیر مینه ورکړل شي. د واحد افغانستان په هیله کورنۍ چارو وزارت امنیتي کمرې بیرته فعاله شوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تیر حکومت تر سقوط وروسته په کابل او هغو ولایتونو کې چې امنیتي کمرې غیر فعاله شوي اوس بیرته فعاله شوي دي. د دغه وزارت اړوند د مخابرات او عمومي ټکنالوژۍ ریاست ویلي چې په تیرو وختونو کې د مخابراتو ریاست، ډیټابیس ریاست او نورو ریاستونو په ګډون د دغه وزارت ډېرې ادارې غیر فعاله وي، خو اوس تر 5 میاشتو زیاتې مودې وروسته بیرته فعاله شوي دي. یاد ریاست زیاته کړ چې په تیره دوره کې د ډیټا سنټر په بشپړه توګه د بهرنیانو لخوا کنټرولېده او دلته موجود سیستم ایجاد شوی و، خو اوس یې بیرته په فعالیت پیل کړی دی.